سړی خپل ګریوان کې سوچو کې څومره ګناهونه دي کړي، څومره د الله نافرمانی دي کړي، څومره بې حیایي دي کړي، څومره منځونه دي قضا کړي، څومره د مور او پلار نافرمانی دي کړي. ها اوس هم درته وایم ته خوش قسمته یې چې ژوندی نو الله پاک فرمایي یو ځل اوسم په اخلاص سره توبه وباسه، په اخلاص سره توبه وباسه. ای بنده زه به تر ټول ګناهونه معاف کوم. په داسې حال کې که راغی چې زه درنه خفوم بیا به ستا دپاره ډېر هلاکت وي. نورونو اوس چې کوم دی موږ سره موقع شته، نه سیلاب وهلي نه زلزلو متاثره کړي، نه سیلاب وهلي او نه زلزلو متاثره کړي. ژوندي و الحمدلله ووایي، ژوندي و الحمدلله. د الله د عذابونو نه محفوظ یو بیا ووایي الحمدلله. موږ ته پته نشته چې د الله کم عذاب موږ او تاسو ته انتظار کولو والا دا اوس پته نشته چې پیلنی اسمان کې دی، دویم اسمان کې دی، دریم اسمان، پیلنی اسمان ته را رسېدلی دی، وریځو کې انتظار کې دی، بانډه دی. رونو نو که اوس هم موږ په اخلاص سره توبه وایستا، راښکته شوي عذابونه به الله واپس کړي که واپس به نه کړي. یو جھړک یې ورکو په افغانستان کې تکړه ځوانان، تکړه مالدار، تکړه ښایسته خلک داسې ولاړ وتې خوري. څه چلو شو؟ کور وران شو، دکانونه وران شو، بچی مې چې کوم دی ټول ملبه کې ګیر دي، ښځه مې ملبه کې ګیره ده، مور پلار مې لاړه. موږ به کله به اثر اخلو، کله به زما محترم و صحیح په مسلمانی کې راځو. حدیث کې راځي چې کله انسان په قبر کې ګیري او دی انسان په دنیا کې زندگی الټ زندگی د الله او د الله د رسول د تعلیماتو خلاف تیره کړې وي، وای د الله د رسول چهره تصویر پټو پیژنې دا به ورته وښیي. هلکه کرامت صاحب دا پیژنې، هلکه فلانکیه دا پیژنې، هلکه فلانکیه دا پیژنې، دا به ورته داسې ګوري. دوی پټو کې به څوک وي؟ جناب محمد رسول الله، جناب محمد رسول الله. دې مړي ته وایي دا پیژنې. نو دا مړی چې کله دې تصویر ته وګوري بیا به وایي ځان ته ګوري. چې کله د ده ځان څنګه جوړ وي هغه شان رپورټ به ورکوي، هغه شان خبره د ده پرې خوله باندې الله د طرف نه راوځي. نو چې کله د ده چهره د جناب محمد رسول الله د چهرې موافق وي دا به وایي دا محمد رسول الله، دا زمونږ پیغمبر دی که دا د الله آخري نبی دی که نه، دا محمد رسول الله دی. او چې کله د ده دا چهره د 15 فوټه بدن د محمد رسول الله د طریقې نه خلاف وي، د شکل او شباهت نه خلاف وي، دا به چغه وي لا ادري نه پوهېږم دا څوک. ما محترمو نو انشاءالله توبه وباسو، انشاءالله پر راس باندې راشو، انشاءالله ننم الله صلح ته تیار دی که نه دی تیار دی که نه دی تیار. کله به موږ چې کوم دی په صحیح معنو کې مسلمانان کیږو. دې وجې نه درخواست کوم اوس هم را سره موقع شته انشاءالله خپل دا ډیکوریشن د جناب محمد رسول الله د ډیکوریشن برابر دا خو زمونږ په وس کې ده که نه په وس کې دا هم نشته. دا ما چې پټکې والې ګیره مې پرېښې د ما محترمو زم ستاسو غونته کې ګنهګار یم، زه څه فرشته نه یم، زه څه اسمان نه یم را کوز شوی چې هم ستاسو بچی یم، هم ستاسو د چا پلار یم، د چا رور یم، د چا خاوند یم، دغه شان تاسو هم د چا پلارانې، د چا خاوندانې، د چا رونه، د چا بچی یې داسې ده که نه ده؟ دغه شان زم د چا بچی یم، زم ستا غونته کې یو عام انسان یم، ستا غونته کې د یو ګنده نطفې نه جوړ یم، خو لیکن ما پټکې والی دی. ما هلته حدیث مطالعه کړي چې الله رسول به پټکې په سر ول، د الله د رسول ښایسته ګیره وه، الله رسول به خپلې پیسې اوچتې ساتلي، الله رسول چې به باتروم ته تلو نو داسې بدلو، الله رسول چې به جومات ته تلو نو داسې بدلو، الله رسول چې به چا سره خبرې کولې نو داسې انداز کې ادب، احترام، اخلاق، انسانیت. الله رسول به همدردي کوله، الله رسول به په زناورو هم خفه کېدو، الله رسول به یو قرضدارې به راغې پیسې به یې غوښتې په مرۍ کې به یې ولاغه، رومال به یې دومره تاو کو الله رسول سترګې به راووتلې. الله رسول فل اختیار لري چې زما محترم ختمې کی نیست او نابودي کی. الله رسول اخلاق کوي چې د په ما باندې قرضه ده، د په ما باندې قرضه ده، زه ورته پړم، ما ورته ویلو فلانکي ټیم کې به پیسې درکم خو را سره نشته، خیر دی زما صحابو دې ته سمه وایي. الله رسول دی زنانه کډه اخلي کله وطن پرېږدي، الله رسول هغه ټول پنډ په سر باندې ږدي ورسره وړي دلته نه ولې ځي؟ ای بیبي، ای زنانه، ای موري، ای اجانۍ، ته دا کلی وطن ولې پرېږدي؟ دلته یو کس پیدا شوی خلک د خپل دین نه اړوي، ورته وایي ته چا غلط پې کړی هغه اندازه ما هغه زنانه هم کلمه وایي مسلماني.
ډلې ډلې خلک او زمونږ او ستاسو مسلماني رشتہ داري مور او پلار رور او خور دا خلک ګوري زما محترم دین اسلام نه پسې ډو توريږي الله له بس جواب ورکو محمد رسول الله له بس جواب ورمخامخ یو کنه ورمخامخ یو کنه ورمخامخ د ځان له زور ورکوم دی وجه درخواست کوم څوک په توبه وباسي ان شاء الله پنځه وخت د موز اهتمام به شروع کوو د والدینو خدمت به شروع کوو ان شاء الله خپل جمعتونه آباد کو او روزانه په بستر باندې محاسبه کوا سار نماز وتنه پوری څومره دی الله راضي کو او څومره دی خفا کو څومره دی نیکی کړي او څومره دی بدی کړي څومره منځونه دي د جمع سره کړي او څومره دي بې جمع کړي څومره دي قضا کړي او څومره دي ادا کړي کوو ان شاء الله دا ټوله محاسبه وکړو ان شاء الله په بستر باندې کینو یا الله ستاسو رضا لپاره ما پسې چا غیبت کړي چا کنزل کړي چا ما پسې څه خبرې کړي ما ستاسو رضا لپاره ټول معاف کړي ما معاف کوو دا څنګه کوو ان شاء الله الله دې په دې ټولو خبرو د ډیر عمل کولو توفیق را نصیب